سلامونه دوستانو، یوه ډیره افسوسناکه واقعه چې په خیبر پښتونخوا ضلع کرک کې یو ظالم تر خپله ګلالۍ وريره ویشتلې ده او قتل کړې ده. دوستانو د هغې ماشومې ګناه څه وه چې خپل تره په بې دردۍ سره قتل کړه؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. دا واقعه په خیبر پښتونخوا ضلع کرک کې مخې ته راغلې ده چې یو ظالم تر خپله ماشومه وريره په ډزو ویشتې ده او قتل کړې ده. د دغې وجوهات خو لا مخې ته نه دي راغلي چې ماشومې څه ګناه کړې وه، خو اکثر د کور د جنګ جګړو د وجې نه خلک د خپل خوش نه والوزي ته چې بیا دا نه ګوري چې دا ماشوم دی او که غټ خو ډز کوي او انتقام اخلي. دوستانو دغه هم یو کورنۍ لانجه وه، ځکه چې دغه ماشومه په سر باندې په ډزو لګېدلې ده، هم په هغه ځای مړه ده. پولیسو ځای په ځای چاپې غورځولې دي، خو لا تر اوسه پورې دغه ظالم په لاس نه دی ورغلی او نه دی ګرفتار شوی. پولیسوالو د دغې ماشومې کورنۍ ته یقین درهاني ورکړې ده چې دغه به زر ګرفتار شي او د قانون مطابق په ورته ضرور سزا ملاویږي. دوستانو ډیر زیات بد وخت راغلی دی چې په هر ځای کې داسې کارونه کیږي چې کله ماشومانو سره بدپیلي وشي او قتل شي او یا دغه شانتې بې ګناه قتل شي. ډیر افسوسناک خبر دی دوستانو. تاسو د دې باره کې څه فکر لرئ؟ خپل رای را سره په کمنټس کې ضرور شریکه کړئ. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د سره زموږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.